اوریدونکو کلیوالو مسافرو السلام علیکم ملګرو دا وخت موږ موجود یو په چاینا کې په فنکشن ډیسټریکټ کې او دې ځای ته ویل شي فنکشن ګلاس بریج نو موږ به تاسو نن ښایو د چاینا د ښکلي بریج د ګلاس بریج نو د دې سره سره تمام پروګرام چې کوم دی صرف موږ تاسو دا بریج ښایو د دې ښکلي رنګونه ښایو نور پروګرامونه موږ تاسو سره یوځای کوو زموږ سره اوسئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی صاحب دا راته ووایه چې په بیجینګ کې د کوم یونیورسټۍ سره تعلق ساتي او دلته څومره ټایم وشو زما نوم حیدر دی زما تعلق ګلګت سره دی زما پښتو الګ صحیح نه دی اچھا دی وجہ کی اردو میں بولو کوئی بات نہیں اوکے میں بیجنگ فارسٹ یونیورسٹی میں ہوں اور یہاں چائنا میں میرے 2 سال ہو گئے اور چائنا میں ہم تقریباً کوئی 5-6 جو ٹورسٹ فیمس پلیسز ہیں ہم وہاں پر گئے ہوئے ہیں ہم بہت سارے پاکستانی ہمارے دوست ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یار ہمارا کچھ ہمارے کنٹری میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی جگہ دی ہوئی ہیں ہماری تو اب چائنا نے کیا کیا ہے ڈفرینس یہ ہے کہ انہوں نے اچھی جگہوں کو یوٹیلائز کیا ہے دیکھیے جس طرح اب جس مقام پہ ہم موجود ہیں جہاں پر اس جگہ سے ہمارے پاس بہت اچھی بہترین جگہ ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا یوٹیلائز کرنا ہے جیسے کہ ہمارے بہت ہی قدردان اور ہمارے رسپیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آج کل ٹورزم پہ بڑی بات کرتے ہیں اور دیٹ از ریئلی اپریشیٹیبل ٹھیک ہے تو ہم اگر اس کی ویژن کو اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار عنقریب پاکستان میں اس طرح کی جگہیں بنیں گی بالکل ٹھیک ہے اگر وہ واقعی میں بناتے ہیں تو یہ کسی نعمت سے ہمارے لیے کم نہیں ہوگی ما سره یو کلیوال ولاړ چې دیم د ملکن درګۍ سره تعلق ساتي دنه پښتنه کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی صاحب دا راته وایي په چاینا کې څومره ټایم وشو او دلته څه سبق وایي چاینا کې هو تقریبا دا زموږ دویم کال روان دی او موږ میجر چې کوم دی پاریس کې او دا راته وایي په چاینا کې زیات څه وخت په دریو کالو کې چاینا کې چې کوم مین 2 سیزونه دی هغه زموږ زیات نظر ته دی یو ټوریزم سپاټس دي ځکه چې ټوریزم یوټیلایز کړی دی او دویم د دوی چې کوم فایر سټیشن دی فایر سټیشن د دوی تقریبا اپ ټو 30% دی نو موږ او پاکستان کې تقریبا دا 5% نو تاسو څه خیال دی یو پاکستان کې د افارسټریشن وشي او مطلب داسې سپاټس جوړ شي نو د هغې ترقي به لکه په دې باره کې تاسو څه وایئ جی بالکل پاکستان کې د افارسټریشن لپاره کافي واپر مقدار سره ایریا موجود ده نو پاکستان ګورنمنټ له پکار دی چې افارسټریشن وکړي او افارسټریشن هم د یوکلپټس علاوه نور چې کوم دغه دی یوکلپټس کمانډلینګ سره خطرناک بوټي دي هغه ډېر زیات خطرناک دي ځکه پاکستان تھریټس کې واټر تھریټس کې ټیک شو جی ډېره مننه مهرباني قدرمنو کتونکو زموږ سره یو بل دوست هم ولاړ دی موږ د هغوی نه هم پوښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی صاحب په بیجینګ کې د کوم ځای سره تعلق ساتي په کوم یونیورسټۍ سره تعلق ساتي او پاکستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي جی پاکستان کې خو مونږ د ثوابه سره تعلق ساتو او بیجینګ کې مونږ په بیجینګ یونیورسيټي کې ماستر سټوډنټ یم خو دلته هم څومره ټایم وشو دلته کې زما دا دریم کال خو تاسو ته به مطلب د دې علاوه نور هم ښکلي ځایونه معلومي د چاینا ښکلي سپاټ چې کوم دي ښکلي ټورسټ راځي هغه ځای کې د ښکلي سپاټ لپاره نو بیجینګ کې خو بیجینګ کې 2-3-4-5 سپاټس دي هغه ډېر مشهور دي لکه څنګه چې ګریټ وال باندې او داسې ګلاس بریج واخلي نو دا پکې سمر پیلس شو تیانجین شو او تیانمن سکویر شو دا پکې ډېر لکه فیمس ځایونه دي دلته کې خلک ټورسټ ډېر زیات راځي او تاسو نن راغلي دلته تاسو څنګه فیل کوئ دا ځای تاسو څنګه ولګېدو نو دا ځای خو ډېر زبردست ځای دی او دا لکه دی غرونو کې دا ځای جوړ کړی دی ډېر ټورسټ دلته کې راځي اټریکشن کینو لکه چې تا داسې غرونه لکه پاکستان کې موجود دي نو پاکستان ګورنمنټ لا زموږ عمران خان هم دا پکار دي چې داسې ځایونه جوړ کړي او د خلکو نه چې کوم دی په دې باندې ډېر ټورسټ چې کوم دي دلته کې راشي درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف
او دینی تعلیم او تربیت خصوصي تنظیم د نرسری نه تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.